سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو د خان کلیک چینل په یو نوی او معلوماتي ویډیو کې درته هرکلی وایم. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره د ښځې او د خاوند په اړه ډیر مهم معلومات شریکوم. قدرمنو دوستانو، د ښځې او خاوند رشته یو ډیره پاکه، خوبصورته او ښایسته رشته ده. د رشتو په بنیاد باندې الله تعالی د ښځې او خاوند رشته ډیره زیاته مضبوطه پیدا کړې ده. خو د دې سره چې الله تعالی دا رشته مضبوطه پیدا کړې ده، د دې مضبوطې رشتې باوجود هم څه داسې نښې پیدا کیږي که په یوه ښځه کې دغه نښې موجود وي، نو سړي ته پکار دی چې زر دویم واده وکړي، ځکه چې په کور کې نورې لانجې، تشدد او جګړې پیدا نشي. قدرمنو دوستانو، که تاسو هم غواړئ چې دغه نښو په باره کې معلومات حاصل کړئ، نو ستاسو نه یو هیله لرم چې دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ چې تاسو د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. او که تر اوسه مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خان کلیک همدا اوس سبسکرایب کړئ چې په آینده کې تاسو ته همدغسې معلوماتي او ښایسته ویډیوګانې په وخت در ورسیږي. دوستانو، اوس راځو د خپلې ویډیو اړخ ته چې هغه کومې نښې دي چې په یوه ښځه کې پیدا شي، نو خاوند ته پکار دي چې زر تر زره دویم واده وکړي او یا د هغه ښځې نه جداوالی اختیار کړي. دوستانو، په دې کې لومړنۍ نښه دا ده چې د ښځې د خاوند د مور پلار سره بدسلوکي کول دي او د هغوی عزت نه کول دي. هره ښځه چې د خاوند مور پلار ورونو او کورنۍ سره په بدتمیزۍ باندې سلوک تیروي، نو دغه یوه جاهله ښځه ده او دا د جاهلې ښځې یوه لویه نښه ده. دوستانو، په داسې حالاتو کې د انسان برداشت ختمیږي او یو داسې ماحول رامنځته کیږي چې د جنت کور نه جهنم جوړیږي. د جاهل ښځې دویمه نښه دا ده چې هغه ډیره زیاته بدزبانه وي، په معمولي خبره باندې بحث کوي، تکرار کوي او په هره خبره باندې بدزبانی کوي او د هغې رویه د خپل خاوند سره د عزت او احترام نه وي او هر وخت خپل خاوند سره بحث او تکرار او بدزبانی هم کوي، تر دې حده پورې چې د خاوند یې تېنه زړه توریږي. قدرمنو دوستانو، د جاهلې ښځې درېیمه نښه دا ده چې که د هغې خاوند هم وي خو هغه نورو سړو سره ناجایز تعلقات جوړوي او ځینې وخت خو د داسې ښځو بې تکلفي تر دې حده پورې ورسیږي چې هغه خپل خاوند ته هیڅ اهمیت هم نه ورکوي. هغه خاوند چې په ښځې ډېر زیات حق وي او الله تعالی ډېره لویه درجه ورکړې ده، خو دغه ښځه د خپل خاوند هم خیال نه ساتي. د جاهلې ښځې څلورمه نښه دا ده چې هغه د خپل خاوند د رشته دارو نه نفرت کوي او چې د خاوند خپلوان راشي نو دا ورسره نه سمه کینی پاسي او نه د هغوی قدر کوي او نه د خاوند د مور پلار د ورونو او یا د نورو خپلوانو په خوش اخلاقۍ سره وخت نه تیروي او په وړو وړو خبرو باندې جګړې کوي او لانجې کوي او همیشه دا کوشش کوي چې خپل خاوند په خپل کنټرول کې وساتي. قدرمنو دوستانو، د جاهلې ښځې پنځمه نښه دا ده چې هغه د خپلو بچو په پرورش باندې هیڅ نظر نه ساتي. هغه بچي چې په مور پلار یې ډېر حقونه وي او خصوصا د مور غېږه د بچو لپاره وړومبنۍ درسګاه ده، نو دا خپلو بچو ته هیڅ توجه نه ورکوي او د هغوی په پرورش کې ډېره لویه غلطي کوي. نو د دې نه وروسته دغه بچي چې کله رالوی شي نو بدتمیزه هم وي او مور پلار لپاره ډېرې لانجې هم پیدا کوي. او د جاهلې ښځې شپږمه او اخري نښه دا ده چې هغه د وخت پابندي نه کوي او داسې ښځه همیشه د خپل خاوند خیال هم نه ساتي. کله چې خاوند د کار نه ستړی راځي نو خاوند ته هم توجه نه ورکوي او د بچو په معامله کې هم ډیره زیاته بې پروا وي او ورسره د وخت هم هیڅ قدر نه کوي. نو قدرمنو دوستانو، دا وی هغه نښې چې که په یو ښځه کې ولیدل شي نو خاوند ته پکار دی چې په مینه باندې پوه کړي، خو که هغه دغه حرکتونه پرې نږدي نو داسې ښځو نه دی جداوالی اختیار کړل شي، ځکه چې په کور کې نورې لانجې، جګړې او فساد پیدا نشي او یا د خاوند دویمه ښځه وکړي. شیطان تل دا کوشش کوي چې د یو واده کړي جوړې په زړه کې داسې نفرت پیدا کړي چې د هغوی په منځ کې جداوالی راولي او لانجې او جګړې پیدا کړي. خو موږ د الله تعالی نه دا دعا کوو چې الله تعالی دې ټولو مسلمانانو ته یو رښتینی او ایمانداره ملګری او یا ملګرې په نصیب کړي او الله تعالی دې په ټولو رشتو کې برکت واچوي او سکون دې ورته الله تعالی نصیب کړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل کولو توفیق دې الله تعالی ټولو ته ور نصیب کړي. دوستانو، په کمنټس کې راته امین ضرور لیکئ چې تاسو هم د دې دعا حصه جوړه شئ. که غواړئ چې تاسو ته په آینده کې هم دغسې معلوماتي ویډیوګانې جوړې کړو او ورسره تاسو د نړۍ او د سیمې له حالاتو هم خبر وساتو، نو مهرباني وکړئ معلوماتي او خبري چینل خان کلیک خامخا سبسکرایب کړئ چې په آینده کې تاسو د نړۍ او د سیمې د هر قسم معلوماتو نه خبر وساتو او ورسره تاسو ته همدغسې معلومات هم درکړو. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. په لوی الله مسپارم. د الله په امان.